أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د محترم اجملا صاحب او د ټول حاضرینو په اجازه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د ټول محترم حاضرینو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره مو د دې سالن په افتتاح کې شرکت وکړي. الله دې تاسو ته یواز درکړي. دوم د محترم مبارز صاحب څخه او د محترم وزیرزی صاحب څخه ډیره مننه کوم چې د دې تونل او د دې ګالري کار په ښه کیفیت او پر ښه وخت په ښه چټکتیا سره کار خلاص کړي. وروره دوی خو یخ خبره ژر خلاصوو، ډیر وخت نه ورکو ورور. و تاسو ته فقط د دې تونل معلومات درکوم چې د دې تونل کې دا کار اوس یا 4 میاشتې یا 5 میاشتې یا په دې تونل کې یا په دې ګالري کې تقریبا 500 کسو شاوخوا کار کوي دا 2 میاشتې. اول د دې تونل څخه تقریبا 14,000 متر مکعب خاره ووتله چې په دې کې دا 2 کاله خاره لوېدله چې د به ډبونه وکړل دی به بیا به خاره کې هواره شوله. نو دونه لوړ سوی 1 متر مکعب خاوره 14,000 متر مکعب کېږي دا خاره ووتل. اول دا ووتله. دوم بیا په دې تونل کې یو پیپ تقریبا 2500 متره پیپ چې قطر یې 15 سانتي دی. دونه پیپ دا په دې تونل کې ګار سولو چې هغه د دانسته خوا څخه اوبه راغورځي، هغه اوبه په دې تونل کې ولاړې هلته څاند دي او هغه څاند ته نقل شوي. په دې کې دغه تونل ګار سولو چې 2,500 متره پیپ کې ګار سولو. در هغه وروسته بیا پر دغه تونل کې پر دغه باندې غټ باجرۍ یا فلټر باجرۍ 2 سانتي متره ضخامت لري دا کې ګار سو. پر دغه پیپو باندې بیا دغه باجرۍ ولوېدی چې هغه فلټر باجرۍ دي، دا اوبه نه بندوي. او بیا دا فلټر دغه دی فلټر پیپ دی. نو دا د اوبه ووتې په نس کې هغه ځایو ته خپلته وروسته در فلټر باجري وروسته بیا پر دې باندې CTB په نامه سره یا لینک کانکریټ دا 15 سانتي پر ولوېدی. پر دې باجري سربیره بیا 15 سانتي دغه CTB کانکریټ ولوېدل. در هغه وروسته بیا سیخ کانکریټ چې هغه 10 سانتي کانکریټ دی دا پر ولوېدی. نو انشاءالله په ډېر ښه کیفیت سره تاسو فکر ورته وکړئ چې یار 240 باجرۍ دی، بیا 15 سانتي یو رقم کانکریټ دی، بیا 10 سانتي د سیخ کانکریټ دی چې په دې ټوله کې سیخ ګار سولو. تقریبا څو سیخ ګار سوی دی؟ 315 ټنه سیخ ګار سوی دی. 315 ټنه خورا ډېر سیخ دی دا په دې کې سیخ ګار سوی دی. تقریبا 3,600 ټنه په دې کې سیمټ ګار سوی دی. دا د دې تونل معلوماتو په لنډ دغه سره چې درته وایي په داسې ژبه چې نه په هغه کې انګریزي ګار سوي نه د انجینران په دغه سره په ساده ژبه باندې چې ټوله په پوه شي په دې خبره وایي. دومه ګالري ده. په ګالري سم تقریبا 14,000 متره مکعب خاره ووتله چې په دې کې هم خاره ګار سوی چې ډبونه به وکړو هغه ځین ووتله. بیا په دغه کې فلټر پیپ تقریبا 1,900 فلټر پیپ ګار سولو چې هغه هم 15 سانتي قطر لري دا دوم پلاکې ګار سولو. پر هغه سربیره بیا دغسې فلټر باجرۍ ولوېدی 2 سانتي متره ضخامت لري دغه پر ولوېدی پر هغه باندې فلټر باجرۍ دغه پر ولوېدی 2 سانتي بیا دا باجرۍ پر ولوېدی پر هغه باندې تقریبا پر هغه سربیره بیا 15 سانتي یا لینک دغه بولي CTB یا دی بل لفظ ګاروي چې لینک کانکریټ یې بولي یا هغه پر ګار شوله. نو دا هم ډېر غټ ضخامت شي 240 هغسې
15 سانتۍ دا سلو بیا پر دې باندې سربیره 10 سانتۍ سیخ کانکریټ کار سلو چې تقریبا ګرده رسیږي 90 سانتۍ ته سره په لږ کمیږي په دې کې چې سیخ کار سوی دی تقریبا سیخ په دې کې څو ټنه ولو تقریبا څو 202 ټنه سیخ کار سوی دی 2912 سیمټ کار سوی دی وروره الله پاک مې عزت وکړ بیا په اخر کې مننه کوم چې زموږ سره مې په دې کې شرکت وکړي او موټران چې د نن وروسته یې لکېږي فلټر ګالري کورلا ساراچا ټونس د دې امثال دا موټران لکېږي په اول کې خپله پلا په دغه ورځ به بیا غټ موټران لکېږي چې د دوی څه وخت لا پاتې دي او دغه تونل دغه سړک دغه 21 ګالري دا چې جوړیږي دا په اکولوبر سره جوړیږي دا د ټول خبر چې دا د اکولوبر چې په هغه وخت د اتحادیو اعلی سره هم خبره سوې ده د محترم وتاک تجارت سره هم خبره سوې ده هغو په دې کې زموږ سره موافقه کړې ده چې موږ حاضر یو چې دا سړک په اکولوبر سره جوړ شي وروره نور په اخر کې بیا ستاسو ټولو څخه ډېره مننه کوم السلام